जानिए सौदा तो पूरा रावड़ी का ना आओ चाची ऐसा नहीं पूरा रहो शबानी वो शबानी शबानी मैं मियां सड़ी ऐसे चल दे जो टूर कूर दे पे बना रावत से ओले वने जमुंगलूर गुलशन द सऊदी न रात को वाला था मैं मदाखो दिना पर ढेर कर दे रहे हो जानिए तो न ऊपर तो वही चिरागे का पर सपाई गिन ब्याह पर टोलो खैर नहीं तेरा हाल चाची हर सब वक्त पे होगी माँ शबानी ये खबर है तो कब माय वाया څه خبره دی کوله نن خو زمونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده زړګیه ویم نن خو راته په سمو سترګو وګوره که ویمه دا یوه خبره مې په کوله وګنوه چې ما ته به له 1200 کاله لږ د ځان نه جوړ او د ځوانۍ دور په موږ تا باندې که نه تېر شوی دی پوه شولې تېر شوی دی دا شبانه نن څه وایي بیا نه د سلو کالو بوډا په داسې چلو شو دلته خو هغه نصیر مصري و چې هغه پسې شرطه وګرځم یا خدایه پاکه دلته مصري پسې چېرته وګرځو دا راته ووایه چې زما دا لار دې ولې ونیوله که مې ستا لار نیولې ده سعودي نه راغلي او پلار دې ډېر مالداره دی چې اغوا دې کړم نو ډېر رقم به در باندې وصول کړم خو ته ما نشي اغوا کولی او ما به څنګه اغوا کوې داسې تا دې ښه ونه کړو خو ګورم به در سره ځه مړه تاسې یوازې مه ګرځه نن سبا ډېر خراب وخت دی ویل دي زه سعودیا نه راغلم په لاره کې راته ګاډی خراب شو راځه چې زه دې ورسو مهرباني راځئ ها ګلشن لورې لاره کې خو درته تکلیف نو تاجي په لاره کې راباندې بدماشان راوتل خو ښځه یو ځوان رالو هماغه زما مدد وکړو ویمه دا ځان چې هلته دي که نه نو د هغې څخه ټول مني بالکل به د هغې ځان نه هېرو بالکل ګیلاس کې خو اوبه اچوه که نه علي دا خبرې پرېږدئ بس روټۍ وخورئ روټۍ وخورئ ښځه چې ده سره هم زموږ د روټۍ هغه ولې تاجي څومره ګرمې وې چې داسې صدر چې لږ صبر وکړه پرې واجب نه دی والی یار پرېږده که نه قسم په خدای که واجب والی نه یم دی که یار واجب نه دی پرېږده دی یا نخیر استاد جی دا خو مې هغه نوی شاګرد
بالکل پرېوتو وساده سړیه ما وې کچلته کوم بم خلاص شو یا لکه وروره داسې خوبونه مه وینه مړه داسې خوبونه موږ هم ډېر لیدلي دي وشنه ته کټمن وخورې چې د کټ نه لاندې لړه کړې نه مړه کټمنو نه یم خوړلی یار بیا څه چلو مړه پولیس را په مخه کړو دا ښه شکر دی خوب و د چا نه مې جیب والو او بس ناګهانه پولیسو ګیر کړم او دومره یې وخرابولم که نه مړه چې دومره به چا پردی خر هم نه دربولی خو شکر دی چې خوب و دا خو ډېره ګرانه ده اوسه پورې دې لا د چا جیب والی نه دی او بیا پولیسو ګرفتار کړې او غواړې زیړې ته زمونږ خورې راشه که دودېږې ده ته څه وې مړه استایي ته غم مه کوه خدای دې اوس سبا کړي ته بیا ګوره ویم دومره جیبونه به درته ووایم که نه دومره جیبونه چې په نوټونو کې به دې پټ کړم سبا دې د امتحان ورځ ده که پیل شوې نو بیا به تا ته ولارې ازادي خیر نو که څه قرضه در باندې وړېدلي نو استاد جي جی 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 دا ټوپې او دا څادر دا به تی ایسار زما هسې به یې رانه ایسار کړي خانه که لال نه دی او لنډی په سر ګرځې داسې کار دی یار چې ټول موډ دې راله خراب کړو پوه شوې د کار سړی بلکل نه دا شپه دلته تېره کړه اوس دې د شپې بار کولی شم نه حالات خراب دي پولیس به دې ونیسي که څنګه صحیح دی او سبا به درسره انشاءالله خبرې کوم انشاءالله ځه ډډه شه ویده شه ویده شه یا الله خیر دا بالغ دی که ته استاد متکله استاد جي نه خانه وګوره ځکه چې ډېر خراب خوراک دی نن ستا د امتحان ورځ ده نو خو په ټرېننګ باندې پوهېږې که نه رستم خان د ګاډي نه راکوز شو او ته ورشه ته ما سره ودرېږه زه نه پوهېږم ځه موبایل لرو خو زه به مو خپل موبایل زه یو چل کوم بس ته ما پرېږده ځه ځه بس مونږ ته ناست یو دې بوټي دی به دا کار وکړي نیکه به یم پرې دا ستا غوندې خو نه دی 20 کاله دې په دې کار کې وشو او تر اوسه پورې ستا ځوانه دونه دغه ونه شو مونږ د لږ تاخیر کا غټه ده پرون راغلی دی دونه مالې راجمع د خالیا شنانه نه کوه الو وایا دا خوښه یا دا خوښه مړه تا یار ته ته خوښه ته ماما یا درې شه یار مخې نه خوښه زه درې شه وایا سوې یار ضروري خبره کوم نو ولې زه پوسول لګایم څنګه له خونی راغلی خار ته راغلی لکه په مزه خبرې کوم زه دلته روان یم دا دلته یو کوم ځای را روان زه ما خغمای کوم زما ملګري زه وایه یار ما څه وکړم الو دا دلته تاسو مې وایه دا بس ته رقم دا خبر دی خار تم کوم جاهلان د کلو نه راشي بس موبایل ورسره خبره قدرې نه پوهېږي ناکامه شو ما ته پته وه استاد چې ستا دعا را سره یې که نه نو ناکامي به بلکل نه وي بلکل ما تا ته نه وي سرګوزیه ما کشر شاګرد به سره د دولت راځي او په میشن کې کامیاب شو ډېر شکر باندې څه وخورئ که نه څه خورئ بس پیسو ته وګوره نو په هغه حساب را باندې وخوره داسې کار به وکړو که نه زه ورته به پانچي وکړو اوې په ده باندې به هغه پتیلې والا لرې بس استاد جي نه خیر په ده به را باندې خوړلې او خېټه مې راځئ یا سړیا پتا څه کاږي ده عابد خان راشي نو د خیره بیا هرکلي له ځو داسې بس لاغی مورې تا چېرته روان یې
او بچې ستا د ماما لور د بار ملک نه راغلی ده موږ ستا انتظار کولو چې ته راشې نو هغوی له هرکلي له ورشو نه مورې د ما تل ضروري دي او بچي شرمامای بیا به ګیله کوي ښه بس دی که نه تاسو پلار وروی څه ډېرې خبرې کوي پاسئ ځو ناوخته دی پاسئ شیریني ستاسو په راتلو باندې زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او که تاسو نه وې راغلي که نه نو زه او ګلشن به خامخا درځو رمضان ګلچن نوم مې چېرته ده ویم هغه دې راغله السلام علیکم ته دلته څنګه رالې ګلشن لورې دې ته پېژنې داجي ته هماغه ځوان دی که نه ما چې تاسو ته ویلي چې زما مدد یې کړی په دې ډېره خوشحاله یم لالا چې عابد خان زما د رویرې عزت بچ کړ لیونی بچګن خو لویه خبره ده والله که ستا د مرګ نه پس هم واده وکړم ته رښتیا دی زما د ستا په سر قسمي شباني چې په کومه ورځ تا سره جنګ ونه کړم که نه والله کې راباندې هغه ورځ تېرېږي واه داجي داجي ته مې د خیر وي به کله مې مور دې ځمکې ته راولي او کله یې اسمان ته وخېږي دا هغه ټپه ده چې کله دې غم را باندې زیات شي او کله دې مینه په درنو کاڼو ته لمه وایم داجي او مورې ستاسو د دواړو دا جنګ مې دی دا ماله ډېر خوند راکوي وایم لورې چې په کوم کور کې جنګ جګړې ني نو هم څه کوري ته دا کار وکړه لورې ته لاړ شه ډین پلازې ته اول ته زما ملګری سلطان یوسف مخکې به د ډرامې مرامې لیکلې او جوړولې اوس هغه د کپړو دوکان وښکې دی چې څومره شاپینګ دې کوئ که نه بچې سلطان یوسف ته زما نامه واله وایي خپل داجي راستولې هر څه به درکړي بیا زه پوه شم هغه مورې چې سلطان یوسف نوم درته یاد یې برېښه اجې ځو هغه دې مینه لاړو په کومه داسې دې په دې بل ګېټ راشي ته به یاد ساتې شبانې ته خو زما د زړه هغه دنیا یې په ایمان چې ته نه په ما ورځ نه تېري د موبایل په چل به نه پوهېږي خو په 500-600 به والي او ښار ته به راشي د بانډو نه هلو هلک هلک د ښار ادب یې زده کوي چې څنګه خلک پکې ګرځي هسې ټغرې وهئ یاره خوب کاکا په خدای وکړ په تا به چې زه ستا په خوب درې ورځې چې دې نهارې لږې پیسې راکړه کاکا په خدای په یاد والله ډېر وکړې او د لږې دا په دې کلو کې منګکان داسې چوکونه وې داسې لږ څه راکړه وګې وایي خدایه یا الله ته په خپلو کارونو ښه پوهېږې زه به ستا د یارې به څه خیرات ورکړو داسې خلک راشي ښار دی که څه زما بټوه ولکه زه پچا اورېدلی نو داسې رسې پسې ځم چې خپلو یارانو پسې ورشم چې څه یې کړو ووه داسې ګلګونډی یو خبره درته وکړمه زړګیا 420 راته ووایه زما مطلب دا دی 420 خبرې راته وکړه خو ګوره یوه خبره به نه کړي چې پیسې به رانه نه غواړي ځکه چې ښه درته پته ده چې زموږ دنده خرابه ده هېڅ درک نه لګي ګوره نیلمو چې زما دنده د خیره سره روانه شي که نه نو قسم په خدای چې د 0 په نوټونو کې به دې ورته کوم هسې په زما منې افعلالو مزدوري کوه پردي سل کورونه روان کړي یو به خپل آباد نه کړي ګوره زه خو یو محنتي
مزدورکار یم خو زما یو لعنتي استاد دی هغه په بدو بدو سر کړی یم ما ته دې لعنتي وي خو دې دې دا د بیګل په شان پوزه سبا برباده کړه او معشوقې سره ناست دی او د عشق داستانونه ورته وایي ها ګورو به بچې په ځه پورې نه دیمه د بجلۍ ستړي ویم ته دلته ناست دي او د معشوقې سره د عشق په جانګون کې کاندینه وي او زمونږ دا درېیمه ورځ ده د ولټې مړ شو ځه چې ځو شابه شابه چې دندې ته ځو شابه پاسېږه استاد جي ویم زما یو خبر یو خو یې رانه زړه یو چېرته مې یوړو ما وی که کوترې ته خو ښه ده شکر دی ته وي زما استاد دی خبره دا ده که نه ویم دا بې قانونه راتلل دې بلکل نه منم ما ټول هر څه دې راته ګډ وټو خیر زه څه چل کوم صبر وکړه نیلم یوه خبره کوم ما ته خو ځان ډېر بد ښکاري که نه چې اوس زه تا نه سوال وکړم خو څه وکړم د کوټه وږې دی که نه زما استاد اوس دې مړول غواړي ما سره خدای شته که پیسو درک لګي که یو 100 روپۍ دې راکړې چې زه په بازار کې روټۍ موټۍ چې مور په سوک نه دی زما استاد نه زیات خوري د ده دې دومره پسې مزه مطلب مې دا دی ویم چې دا دومره نوړې یوه روټۍ چېرته خوري ورکه زما جوړې هغه ته دوست ټلیفون هم راړو کټ که مونږ د مینې په سیم کې یو کټ که راکړه پیسې راکړه بس خیر دا به که مونږ چې تختو خو نه قرارداد چا وجي بلکل بلکل د لګېدو خو نه دی خو لګو بې مجبوري ده فرمان دوکاندار یې دي استاد دا سره که نو مونږ به لاړ شو که دې خوښه وي سبا به ملاقات کوو راځه راځه ډېر مه جوختېږه شکریه راځه راځه چې ځو عابده تا زما پوره یقین دی چې ما تا سره په مینه کولو کې څه غلطي نه ده کړې ځکه چې موږ خپل یو او زموږ د وینې رشته ده اوس ستا څه خیال دی ما له زما د خبرې جواب راکړه ګلشن مینه کول خو ډېر اسان دي خو پالنې ګران دي او بیا ته د بار مرګ نه راغلې د دې ملک تهذیب او کلچر وپېژنه شکر دی زه د یو پښتون په کور کې پیدا او په دې کې خو بیا شک نشته چې ما عمر بهر ملک کې تېر کړی خو زه خپل کلچر او تهذیب ډېر ښه پېژنم ښه به دا وي چې ترور بیبي سره مې خبره وکړي چې زما رشته تا نه غواړي ډېره توده مه خوره هر څه په صبر کېږي راځه چې ځو شکر دی زموږ لور په خیر او په خوشحالۍ واپس راغی اوې زه خو یم که نه چې دې خو ستا خپل خوریی دی د هغه سره به رشته وکړو شبانې زه خپل خوبر ډېر ښه پېژنم ته ما له د لور د واده مشورې مه راکوه په دې خبره باندې ستا څه اعتراض دی او بیا ابي څه پردی خو نه دی ستا خپله وینه ده او بیا زه وینم ګورم چې عابد به زموږ د لور خواهشونه پوره نه کړي الله مالا کله دماغ را کړی دی په دې کې شک نشته چې شیرینه زما خور ده خو د هغې او زموږ په منځ کې ډېر فرق دی دومره سوچ وکړه سړیه چې لاس مات شي نو غاړې لځي او اخر بیا خپل وي زه نه غواړم چې ته د ګلشن په حق باندې غلطه فیصله وکړې ته فکر مه کوه شبانې زما ټولې فیصلې د کاڼي کرښې عابده بچې زما یقین دی چې ستا به ګلشن خوښه شوې وي که ته غواړې نو زه به تا له د ګلشن رشته وغواړم مورې دا رشته زه نشم کولی ځکه چې ماماجي نیت ښه نه دی عابده بچې ته ټیک وې ستا ماماجي ځان ډېر لوی ګڼي لوی یو الله دی ستاسو دواړو خبرې ما واورېدې رستم زما رور دی هغه زما وینه ده خو ما هغه به کېږي چې څه زه غواړم هغه ما ته انکار نشي کولی ښه ده مورې چې څنګه ستاسو خوښې افسار راشانو کوي او زه دنه لاړم څنګه سړیه څه خیال
دا څه راته نیغ نیغ ګورې پاسه مړه په کور کې سودا ختمه ده سودا وروړه ینې بېګاله به خورې 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 یاره ښځې چې ته غوسه شي زما سوال خبیث په میخ کوه ای سړیه ته ماله پالش مه لګوه ښه ته ماته دا ووایه چې ته سودا راوړې او که نه زما ښځې سودا م راوړمه تاله به رسګولې م راوړمه زه مړه خواره بوډا په دې عمر کې شاګرده جی استاد ډېر خو مې نن غواړي چې یو څلور پنځه سړي دا کله چرګان ولاړ چې دا ټټر مې یخ شي ټټر استاد هسې کو خفه کېږي نه نو یو خبره وکړم ارشاد استاد ووایه چرته په چرګوټي دې هم ډس کړی دی او که نه وکمکله ما داسې بدماشان وژلي دي او داسې مې په دې خپل تلي کې سپېرکې کړي دي او داسې مې دې خولې ته اچولي دي وګورې داسې ما ته ګوره جوخ راته ګوره راځه راپسې او یو رښتیا کار وکړه د دې ټولو دوکاندارانو نه قلم روچت کا خو هغه صدیق دوکاندار نه دی ډېر غوسهناک دی که نه در کول که نه نو قلم کې ما داسې نه چې د بوټو سکې در نه جوړ کړي او زه د تلو ته انتظار یم ښه زه بېغمه شه ته کېنه استاد زه ته ورځه ته اوس کېنه ورمنډه تماشه کوه الله دې په میشن کې کامیاب کړه مور دې د دې ښایسته زلفو نه ځان شه ورځه پلنګ راکړه دغه شان ورکوه دا ونیسه هلکه دا لکه نصیره دا به دیرې ته ورسېږي او زه ورځم استاد مې په تمه ناست شو چې هغه سره مې وشم ټیک شو استاد مورې د سړي خو دې مه کنه قلم مې راغونډ کړ او په دیره کې مې کېښود سنبال دې کېښود آفرین شاګرده ومې د نر پښتون پلار شوې د غل پښتون نه شوې د نر پښتون پلار شوې منم دې زه چې ځو ډېرې ته ځه هشه بنگړي واخلې بنگړي واخلې بنگړي بنگړي واخلې بنگړي بنگړي واخلې बंगली वाली लगा पर ख्याल करजा गुलशन तो नीलम जाते नीलम वो तो खपन शुक्र है माँ तो बिल्कुल नहीं भेजा तेरी गुलशन तारा तो चित कलर आ गई زما خو لږې ورځې شو چې راغلې ما خو زه خو ستاسو د کور اړخ ته روان یم ښه ده چې په لنډو کې ملاقات وشو ای ګلشن راځه که نه ما سره لاړه شه نه اوس خو ملاقات وشو اوس به زه لاړه شم کور ته خو ای نیلم موږ کره به خامخا راځي زه به ستا ویټ کوم ها ای ګلشن زه به ضرور درځم ها بس ټیک ده اوکې بای ګوره ګلشن لورې زما دا یو خبره یاد ساته چې لابد سره به ډېر تعلق نه ساتي
ځکه چې ماما جیب ته لاس کي نو د خورۍ د تمه پیدا شي. یه سړیه تا بیا ګلشن ته څه نصیحت شروع کړې؟ دا به ستا د دې خبرو نه تنګه شي. او که نه خانجي چاچي ټیک وایي. غلی شه ګوره شبانې کشران په یول د مشرانو فرض دی. اخر داجي ابې ستاسو په سترګو ولې بد لګي؟ هغه خو زموږ خپله وینه ده. ګوره ګلشن ستا د هرې خبرې جواب ما سره نشته او په دې کور کې به هغه څه کېږي که نه څه چې زه غواړم زه دا کور که ورانېږي خو هغه څه به کېږي څه چې ستا پلار غواړي خو په دې کور کې به انصاف کېږي انصاف. ګور ګلشنې پلار چې دې څه وایي هغه به وایي خو ته غلط قدم پورته نه کړې. د خپل عزت به ډېر خیال ساتې ډېر. نیلم ما دا خبره ګوره که نه چې په شرع کې هېڅ شرم نشته. ما ګوره ته دې پلار ته ووایه چې په حلاله نکاح دې ما ته راکړي که نه. ګوره زموږ ستا به کوره باچي او د پلار سرخوړلي به دې فرض ادا شي. پر ستا څه خیال دی دا پردی جنکې په لارو کوڅو کې پرتې دي چې تا له یې فرض سلا درکړي. خو بې شرمه زه پلار ته څنګه ویلی شم چې ما تاله درکړي؟ نو ولې ته شرمېږي؟ دا خوله در پورې نشته. وایم افسوس زه به ستا په ځای ښځه نه وې نو تا به کتلی وي چې ما څنګه پلار ته وي. یا خدا دا څه په لیوني اوړېدمه خو ته ما سره دومره د واده خواهش لرې موږ سره درنه جرګه راولېږه. درنه نه چې سپکه جرګه هم نشم رالېږلی. ګوره که نه نیلم تا ته خو پته ده چې زما په دې دنیا کې هېڅ څوک هم نشته. البته یو دوه پوټه استاد مې شته خو په هغه خو شکر دی څوک تاڼې ته غلم نه بولي. نو زه څه وکړم؟ بس بیا څه ځمه کور ته. نه نه خدای شته که رانه کور ته لاړه شي. داسې کار کوو چې زه تا نشتراباد ته بوځم. هلته د سید عالم دوکان دی که نه مخکې به یې د کیسټو کار کولو اوس یې د کچالانو دوکان کولاو کړی دی. خو تراخه کچالان به در باندې وخورم پوه شوې؟ ټیک ده که نه خوښه دې ده؟ د قبضه کې زه زړګیا راځه. لورې ستا د خفګان وجه ما ته معلومه ده خو ته خفه کېږه مه. دې کور کې به هغه څه کېږي څه چې ته غواړې. خورې موږ دا سړي یو ستا خوشحالي زموږ خوشحالي ده. لورې زما په خیال کې ابد ډېر ښه حالت دی خو ستا پلار په دې خبر باندې نه پوهېږي. ستا پلار ستا او د هغه په منځ کې دیوال جوړېږي. مورې که زما واده د عبید سره ونه شو نو زه به ژوندی پاتې نه شم. نو امیده خبرې مه کوه ځکه چې دا دنیا په امید خوړی شي. زه به کوشش کوم چې ستا او د عبید کور آباد شي او ته د دې کوره ښه په عزت لاړه شي. اصل ګورګندن جی استاد چې دا کبابونه به کمبخت کله راځي. السلام علیکم خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی رہے کی تکلیف دے رہا کی ناستو معنی نو میں ستا ټینګ پاس کېږي نه کوم څه بلس کوم ته ولاړ که ناست زه چې ولاړ یم که ناست یم خبره یو او چې دا یو شخص کارېږي دا راته وایي چې څنګه راغی. دا ورته ته ووایه او استاد یې ویې ورته ویې وایه ورته که نه کمبخته ویې وایه. خانجي خبره داسې ده که نه چې بس مونږ د یاره جي هسې نه ځینو مو تاسو خفه شي. نه مېلمانې تاسو ته چېرته خبره الله دې عزت وکړه. خانجي خبره داسې ده چې خوله اوس مې جوړېږي هسې نه چې ته خفه شې که نه. زه به لاړ شم چې نه وینم. نه نه چې ویم خبره دا ده که نه چې مونږ راغلي یو مونږ په ډاګې مړه تاسو به خفه شېږي.
وایم ستا د قسم چې ووایه چې قسم دې را بجنو اوس خو به خامخا وایم جي بالکل به داسې کار دی چې موږ دواړه دې ته راغلي یو که نه چې موږ د خیره سره د ماشومانو دپاره په ډاګي قدیم کې یو سکول جوړو نو د هغې دپاره موږ تاسو نه چنده غواړو ګوره د ثواب خیر کار دی که نه که په دې کې تاسو موږ سره مرسته وکړه نو کېدای شي تاسو د الله پاک ډایرکټ دوزخ ته جنت ته نه جومات ته جوړې پیسې زمانه وړي جومات نه جوړو چې ستاسو په غوږونو هسې جومات ولګي د ماشومانو دپاره سکول جوړو نو دې کې زما څه ثواب دی واوره جي ورګیرې پرېښې و دې ثواب دا د سوال کار نه دی بچي دې شته جي نو بچه ما ته خدای دې نو خو بس هغې به پکې جي سبق وایي که نه چې تاسو وایي د ثواب کار دی نو ما ته خو پته نشته نه چنده خو به زه درکړم خو ما ته یار تاسو څه اخلاقي کړکپاړه ښکاري او ده ته ووایه اسې ملک صاحب وایم ته هم د شکل نه خانداني ګڼکپ ښکارې او مونږ ته خو دې داسې اخلاقي ګڼکپان نه وي ته هم زمونږ نه کم نه زمونږ روغ یې یارکه هغه څنګه حاجي دا به درته زه ویم د توتي په ژبه توتي پوهېږي وایم نیکه د ده د خبرې مطلب دا دی چې غل په غل پوهېږي او مل په مل پوهېږي څه دې وسي د ثواب کار دی نو اړمې در باندې ضعیف شو خو دا پیسې ډېره په ګرانه ګټلې کېږي خیرت ځان ته ګرانې نه مې راکوټي ورګه چې اوې خردوان مهرباني ته ګوره که نه انشاءالله الله به ستا داسې ورځ کوي که نه داسې ورځ چې ته به رنګ ګرځې زه خو هم یو دعا به ورته وکړو یا رب العالمین خدای پاکه دې ډایرکټ جنت له بوځي امین سره زمونږ هغه بیا دا خبره ده که دې مونځونه نه کوي یا رب العالمین ته خو یو ښکلی یو اوږد ګاډی ورکړي د دې سره تر پېښوره پورې یا رب العالمین که د ده یو ښځې د دې ښځو خاوندې د پنځو یا رب پنځه په اسلام کې نشته چپه یا رب العالمین پروردګار خدای پاکه د ده د کور د پیسو نه دومره ډک کړي که نه چې دې پکې ګرځي او ګرځېدی پکې نه شي او بالښتونه یې د پیسو ډک شي آمین یا رب العالمین نیلم دا ډېر ښه چې ته دلته راغلې نیلم موږ ستا په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله یو نیلم دا ستا خپل کور دی هر وخت دلته راتلی شي چاچی یو ځل به تاسې زموږ کور ته راځئ بیا به زه راځم شبانې دا مېلمنه څوک ده ویما دا مېلمنه چې هر څوک ده ستا ورته ولې په سترګو چتې کېناسته ویما شبانې په سترګو مې چتې نه دي ناست هسې مې ورته سترګې غین شوې داجي دا زما ملګرې نیلم ده ډېره ښه جینۍ ده وی پاس سکې ته خپلې کمرې ته ځې او که نه ما ویل که څه پکار را پکاري که نه چې جاني ته ووایم چې راوړي بیا هېڅ هم نه دي پکار ته خپلې کمرې ته ځه لاړ شم ځه که نه ښه نو غوسه کېږې څه ده دا عابده دا راته ووایه چې تا څه فیصله وکړه زه ستا د فیصلې په انتظار یم فیصله کول د ما د وس خبره نه ده ځکه چې فیصلې مشران کوي او بیا ستا پلار جاهل دی د جاهلانو سره کلي نه کېږي
ښه به دا وي چې ته دلته بیا مه راځه ځکه که پلار دې خبر شو به تا معاف نه کړي ګوره عابده ما د جدایۍ په لمبو مه سېځه ستانه بغیر زما ژوند نیمګړی دی زه هم ستا جدایي نشم برداشت کولی خو ما په زړه د صبر پټۍ ایښې ده او ته هم په زړه د صبر پټۍ کېږده پوه شوې وا اسی په زړه باندې صبر پټۍ کېږدم خبره واوره دشمنه تا زما د ګریوان نه لاس ونښ کو که نه خو نن به دې ژوندی نه پرېږدم کتل تارا کتل خو ګورم بدې بیا کدې صبر کتل وای په مخه چې نن راغلي مخ دې څه د پټه وای څوک مې صحیح نه کړي د ټکر صاحب نقل کوم او سترګې مې پټي د ټین ناست نن بالته کې چېرته مزې کوي او دلته کې زه درته انتظار وچپړم سره جوړه خو بیا ناسته ده ښه په سره جوړه کې وای تا نه جوګې شم تا نه تاو شم ډېره ښایسته ښکاري نن خو سره زړګي او بل کا لکه د یارو پرېږده مڼې خراړې د یو ډزه سره لاړې ته به سبا په چا ډز څنګه وکړې ښه درته پته ده چې زه دشمندار سړی یم زما ډزې او دا ښې بدې ډېرې دي زما د ډزو سره څه کار دی خو دا راته ووایه ډېره موده پس دې پېښه وکړه غیب په دې وم که نه چې تا ته خو پته چې زه کاروباري سړی یم زړیا کینچکړه مطلب مې دا دی کینچانې مې خرڅولې د بارمک نه راغلې وې که ډېرې ښې کینچانې وې خو پراډي ستا د کاروبار ماته پته ده ښه دا غلط کارونه پرېږده د انسانیت په لاره روان شه یو ورځ به جیل کې پروت دی بیا به دالونه سکوي دا وکالت دې ځان سره سنبال که د وکیل لورې ته اوس ما ته خبرې ښې دا خبرې پرېږده داسې کار کوو راځه ما لا سره راغلی دی چې خو ډېر شاپینګ دې وکړم راځه ملک صاحب د قانون په کاغذونو کې هغه ځمکه د شاګل ده په کوم چې تا قبضه کړې ده ښه به دا وي چې د دغه ځمکې قبضه شاګل ته پرېږدې ځینې نقصان به درته میلو شي 20 کاله دا ځمکه تا وخوړه که دا کیس عدالت ته لاړو ډېر تاوان به در باندې راشي ښه ده پټواري صاحب زه به دغه قبضه شاګل ته پرېږدم ډېره ښه ده ملک صاحب زه به زما خلاص شم خو چې کوتاه ونه کوي نه به کېږي وعلیکم السلام خانجي اوس به څه چل کېږي څه چل به کېږي زه به د شاګل ګوته په کاغذونو په زور ولګوم واده اورېده ډېر وا دا زما ورور مړ دی که وایي خو به راکړي که وایي خدایه داسې مزېدار ورور مې و لاړو رانه همداسې یې پرېښو دا تپوس یې م رانه ونه کړو چې زه ولې مرم اسکي ماما پیسې راکړه که نه مړدې به څه درکړي دا وګوره ته چې غواګانې راځي او سړی یو دی راځي خدای والې تاسو مالک انسانان د ونیسه دلته راوړي 500 روپۍ راکړه خیر خبره ورکړه ده خدایي دا وروره پرېږده خبره ماما رور مې مړ دی که الله دې عزت وکړه زما رور مو دغه ته مخې ته
همداسې خو په سړکونو ګرځېدو په جینکو پسې ستا دې سر پسې اوس خو ګناهونه مه یادوه الله دې چې خدای درته خپل مړی مخه یې چې راشه ته هم پکې واچوه که ای ماما بیا مې سخیل اواز وکړو الله دې عزت وکړو چې زموږ ډېر خوږ ورور اوس کفن دپاره پیسې جمع کړو چپ شه که نه الله دې قدر وکړو ته چې 85 وي جوړه خلک خلاص شي الله درته خپل مړی مخه یې بس امین الله مو قدر و خدای درته خپل مړي مخه یې امین خدای دې خوشحال کړه خدای دې څوک هم مملکه او کمړه کېږم خدای یې نیام راکړه چې بوډۍ بله هم جوړه خدای دې خوشحال ساته بس چپ شه که نه پرېږده که نه ډېرې شکر دی ډېرې جب ده بله مړانو ګاډ دا په سم شو ورور په داسې کار و چې پردي واده له تلې هلته کې وریجې وې او سمې ډېرې یې خوړې راتلې پکې نه و ده به خوړې بس مړ شو تاسو به ورته ویلي چې کم یې خوړلې وې که نه زمونږ یې نه خپلو نو خیرات پردیو نو خېټه خو یې خپله وه نو بس خېټه یې خرابه شوه که نه ځان الله دې وبخښي په دا 500 نور ټول پرېږده که نه بقایا هم لا پکې غواړې ظالمه یا الله توبه مې توبه دا خو ژوندی دی دا څه ورور څه حساب دی نه جي ژوندی نه دی اصل کې دی ډېر ګناهګار و زما په خیال شیطان پکې دننه او داسې ښکاري زه خو ځم جومات ته دا کم وخت دی شکر دی چې بچ شو ولې ما خو یې دا سړی نه پټوم پایسه و مړ یې پاڅه او من دی زر پوه شو استاد جي په چرګانو ورځو ډېر زیات وږی صحیح ده صحیح ده صحیح خبره ده ما مړه نه پټوم یار استاد جي په خدای چې راځئ چرګانو دا نیلم دا راته ووایه چې تا چا سره مینه کړې ده او که نه ګلشن چې د چا په زړه کې مینه نه وي هغه ځناور وي او بیا خو نن سبا مینه د هر انسان خوراک جوړ شوی داسې ښکاري تا مینه نه ده کړې ځکه خو بار بار تپوسونه کوې ولې ونی مینې خو زما په زړه کې پرهارونه جوړ کړي خو افسوس چې پلار مې ډېر ظالم دی که ستا مینه رښتیا وي ته به خپل منزل ته رسې او یو ورځ به په تا باندې د خوشحالۍ زیری وشي خدای دې وکړي چې ستا دا خبره رښتیا وي ګینې زه خو به ژوندی پاتې نه شم په دې کې شک نشته چې پښتو کې پښتۍ ماتېږي خو ته به حوصلې نه کوې وای رستم خانه تا د ده په څه نه راغوښتې ته مې دې له راغوښتی که نه چې په دې کاغذونو باندې دستخط وکړه چې ستا د پوره جایداد مالک زه شمه زه زه په دې کاغذ دستخط ونه کړم نو بیا د ځان دشمن مه جوړېږه شاګله په دې کاغذ باندې دستخط وکړه په دې کې به ستا خیر سوچ مه کوه جوونه خود شیطانه چې زه جمدیم تا نه انصافي به چرې نه کېږي ډېرې مدې دې وکړې نورې مدې دې ختمې شوې ښه به دا یې زموږ د جایداد قبضه پرېږده د ځمکې قبضه خو به زه ضرور پرېږدم ولې چې زما منصوبه ناکامیابه شوه رستمه یو وخته کې ځمکې نه بېدخله شه یعنې نوم به دې مرګ وي مرګ ملکی ملک شیطان هم کله مردار شوی دی
وایم ته ګلشن نورې نیکبختې نن خو دې په ځان دومره خواري کړې ده والله چې پوه مې کار پرېښو بله زماني راته راغله بیا دې راته ځان نه د 1200 کاله لږ درته مې ویلي نه دي چې دا خبرې تا سره ښه نه ښایي او دا عمر چې دی که نه زموږ سره عبادت کولو دي زمړې زه در سره د مینې دوه خبرې څه وکړم چې تا نه ځان ورک شي او انکار رانه کړې داسې ما ته بیا ښکاري که نه لکه ته چې ما په بم ولي په بم شاګوړه دا قبضه واخلئ او د ملک صاحب شکریه ادا کړئ شاګوله زما طرف مبارکه شه تا زه نن ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ته خپله حصه میلاو شوه ملک صاحب د ځمکې نه بېدخته شو ملک صاحب دا څه د رستم دي ته موږ وپېژنو ماماجي اوس هر څه هېر کا موږ تاسو سره یو بس یو نوی ژوند شروع کا عابده بچې زه ستاسو مجرم یم ما تاسو سره ډېر زیاتې کړی دی زه د معافیا قابل نه یم ستاسو پړی او زما مری نه ماماجي ته د موږ مشر یې موږ به ستا خدمت کوو عابده بچې زما بچې زما بچې مخامخ وګوره په نظر چې تا ته ځمکه او کورونه ښکاري دا زموږ هغه جایداد دی چې ستا ماما پرې نجاته قبضه کړې وه داجي په دې کې هېڅ شک نشته چې ماماجي موږ ته خپل جایداد پرېښودو خو د هغه ارادې ما ته ډېرې خطرناکې ښکاري خیر خیر وکړي ګوري ورسره بچې زه ناکامه شوم شبانې داسې ښکاري چې اوس به موږ در په در ګرځو او خیرونه به غواړو دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې حقدار له لاړلو زه خو وایم چې اوس هم ورشته الله ته توبه وکاږه چې ستا ګناهونه معاف کړي ګوره ښځې په پرهرونو به مې مالګې نه دوړې ما د خپل زمین په مخ څپېړه راکړه او بیا دا هر څه خو ما تاسو نه کړي دي ما خو تا ته همیشه د نیکۍ لاره ښودلې ده خو ته جاهل یې او جاهله د چا په خبره باندې قطعیاً هم نه پوهېږي د توبې وخت لا کلاو دی د الله نه معافي وغواړه چې مشکل دې اسان شي خو بیا د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي مرګ خو د مرۍ د شارک نه نږدې دی خو بیا تا مرګ خرڅ کوې نه خرڅ کوې شابه لکه شخوندې کېږي راځي شئ داجي ته خو نن ډېر پریشان یې خیر خو دی که نه حمیده بچې زه ځکه پریشان یم چې مور دې هر وخت بیمار دی زه غواړم چې د ښه ډاکټر ته وښایي داجي یوازې ستا ښځه ده زما هم مور ده لندن ته خو بیا د علاج ته بوځم السلام علیکم شاګل کاکا وعلیکم السلام څنګه دې خیر دی خیر مشره څنګه یې هی خیر دی کار نه کینې کینې آی کینې 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 لمبلا څنګه وپېښه وکړه مونږ ته پته لګېدلې ده چې ملک رستم تاسو ته ځمکه پرېښوده مونږ تاسو له مبارکۍ نه راغلي یو زمونږ مبارکي قبوله کړئ اسلام الله
تو ډېره مهرباني یار چې دونه تکلیف مو وکړو. پرېږده عابده، مهرباني دې ځان سره سنبال کا. په دې خوشحالۍ کې به موږ له دروند دعوت راکې دعوت و. دا تاوان تاسو نشئ کولی، نو دا خرچه به زه ومنم. عابده امتیاز استاد ټیک وایي، د خوشحالۍ مقام دی. نن به موږ سندرې وو، ګډاګانې به کوو، دا مزې او چرچې به وي. یار ستا دا خواهش به نن ضرور پوره کړي، ځکه چې تاسو زموږ مېلمانه یې. مرګرو انتظار پکې رسوي، تیاری وکړئ. یا لکه اسلام ولا ما ته چا وایي ستا ډېر ښایسته اواز دی، نن به موږ ته دلته ته سندره وایې. دا زه درته داسې کوم ارسانو ښکارم، خو زه خیر یار د خوشحالۍ مقام دی. زه به نن ضرور ګانه وم، خو په یو شرط، ته به راسره سر اړې. ولې نه یار ولې نه، په سر سترګو. زما د لاسه لاړو، اوس به زه داسې سیاست کوم چې ماره مړ نه شي او کونټی ماته نه شي. کونټی شاګولې به څه یاد ساتي، یوه خوشحالي به موله نصیب نه کم. شاګوله زه چندروانی شو گلشن پلار، زه چندروانی شو. شماره ماما نخبرم کنم تا ته خو به ما ویل، خو تا به زما نه منله. وګوره نن در باندې د الله ذات نازل شولو. یا الله اوس به زمونږ څه کېږي، څه به کېږي زمونږ. استاد جی جی وین یو خبره راته وکړه، وکړه خبرې ډېره مزېداره خبره ده، خو موږ دپاره تا دپاره نه. ویم ستا نه غټ لعنتي بل نشي. خبره خو واوره که نه، هغه ځکه که نه ته کښېنه که نه. ګوره زه د کلي نه ساده باده انسان رالم، ما زه په ښار کې به چېرته د حلالو رزق وکړم. چې دلته تا شیطان سره ملو شم نو تا په ګړکپې باندې ساتم. مړه پرېږده سړیه. نه ته ما ته دا ووایه چې دا مونږ چا په نالت کړو. خدای تاسو دواړه تباه کړي، تباه شئ چې زه سره نوم که نه په دې ښار کې به هم دولتي جام دی داسې کږې راوتې وې داسې. په دې کټ کې کږومه کړي ته به څنګه ښکاري. خبره ور استاد ویم دا رزق نه دی، دا الله ورکوي. ښه مونږ ته یې ته نه راکوې. زه خو یم که نه چې درې واړو ته پکار چې توبې وباسو. ورځه مونږ دلته ولاړ یو ورځه.
یاره نیلم په خدای چې ما ته پته وه چې ته به ضرور راځي او زما مینه به قبلې ته زه ورسره جوخ راجوخ کېږې خو د مینې سندرې م نه وته غل دی غل تا ته نه دی معلوم ته ولې سوځې ای ګلبنده ولې ته زما په راتلو خفه شوې څه ستا په راتلو باندې به زه خفه کېږم ته خو زما ځان وزېږرې مړې تا چې زه وینم که نو قدرتي زه پاو غاټ شم ای ګلبنده راځه چې ځو تا دې قسم زه چې ځو Oi, mati nak kurang-kurang saja berdosa. Kata nama mereka kena, roh dia maafkan. तमाकू तजवन इस पता न लगी खबरदारी चित्र गुलशन पाकला यो खपे सलव की मैंने पूछते वो साफ की जन्ना में माफ की शीने बशस्ता वादते चिकन देखो है जन्ना वाला बशदूरे की ओज़ा Asio gano, cimano pelugu na kafara adaga.